د چاپی سهار دیارلسمه برخه د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت په خوب وي پوسته ولس ساتونکې که ولس وژونکې هټلر وایي په کومو هیوادونو چې موږ حملې کړي تر ټولو ناوړه خلک هغه وو چې د خپل قوم په مقابل کې زموږ ملګري شول. امریکایانو د کله نه چې زموږ هیواد یرغمل کړ سمدلاسه زموږ د هیواد هغه بې ضمیره وطن پروشان او پردیپال ورسره ملګري شول چې دوی نه کوم غیرت او نه هم وجدان لرلو. د ډالرو په بدل کې د واشنګټن او نیویارک قرباني شول. په کومو سیمو کې چې د دوی پوستې وې داسې فجائع او جنایات یې ترسره کړل چې قلم یې له لیکلو شرمیږي. د دوی له پوستو به روزانه ړندې مرمۍ ورېدلې چې هدف یې ولسي وګړي وو، کورونه او خلکو فصلونه وو. راځئ چې بیلګه یې ولولو. د سید آباد ولسوالۍ چې د یاد ولایت ګڼ میاشته ولسوالۍ ده، دغه راز د کابل او کندهار لویه لاره هم له دې ولسوالۍ څخه تیریږي، ځکه خو ورته د جمهوریت مشرانو زیاته پاملرنه کوله. تر دې چې د کابل ادارې مشر حمید کرزي ویل وردګان په ټاټو نه دي ماړه او له سرک یې پل صراط جوړ کړی. د دې ولسوالۍ مجاهدین د یرغلګرو په وړاندې ښه فعال وو، ان تر دې چې دغه لاره یې ورته د اور په لیکه بدله کړې وه او دوی بیا د خپلو وژل شوو انتقام له مظلومو هیوادوالو اخیستلو. د 1494 هجري شمسي کال د قسته میاشتې 14 نیټه او د سهار 9 بجې وې. د معمول په شان کلیوالو مسجد ګرم کړی و. په جومات کې ماشومانو ته درسونه هم شروع وو. ماشومانو درسونه ویل. کله چې له درس څخه رخصت شول د مسجد په برنډه پیتاوي د دمه شول تر څو د لمر له ګرموالي خوند واخلي. یو دم درب شو. په څو شیبو کې د اس پي جي نو مرمۍ د دوی منځ ته راورسېدله او انفجار یې وکړ. په یوه درز 9 نفره ګلولي ولدي لطیف الله، ذبیح الله ولدي ملا میانور، قدرت الله، وحدت الله او صفت الله، د حاج بادام ګل زامن، نعمت الله ولدي حاج محمد ګل، همت ولدي حاج امین، وهاب او الهام د حاج علي جان زامن په شهادت ورسېدل. د چا د وجود برخه د چا زړه. د یاد کلي اوسېدونکی حاجي لطیف الله فردوس زوی چې موږ ته یې کیسه کوله، خبرې یې سلګۍ ونیولې او د څو شیبو لپاره یې د خبرو توان له لاسه ورکړ. ویل یې په یادو شهیدانو کې د حاجي بادام زوی قدرت الله داسې مهال په شهادت ورسېد چې د سفر لپاره سعودي عربستان ته روان. همدا راتلونکې شپه یې پرواز درلود او خبر نه و چې دغه شپه به د لحد غیږ تیروي. حاجي لطیف الله ویل خپل شهیدان مو د ولایت طرف ته روان کړل. د یاد ولایت والي حیات الله حیات مخته له ګڼو عسکرو سره راغلو. ویل یې تاسو چې څه غواړئ موږ یې درسره کوو. خلکو ورته وویل موږ غواړو په دغه قاتلینو الهي حکم قصاص پلی شي. دوی وویل په بدل کې به یې زیاتې روپۍ درکړو. موږ ورته وویل خپل شهیدان نشو خرڅولی. بالاخره کیسه همداسې پاتې شوه. د یاد کلي په اوسېدونکو د بېرحمه دښمن زړه بیا هم یخ نه شو. د بیا لپاره یې د 1400 هجري شمسي کال د سور د میاشتې 19 نیټه وه چې د روژې د 28 سره برابره وه. داسې مهال چې هیوادوالو اختر ته تابیا نیوله، ماشومانو خیاط ته کالي ورکړي وو، خو دوی خبر نه وو چې جامې به یې خیاط ته ورپاتې شي. د اختر ورځ به د لحد غیږ کې تېروي او مورجانه به یې د فراق شپې د اختر په ورځ د قبر ترڅنګ په اوښلنو سترګو لمانځي. ترڅنګ یې د یاد کلي د حاجي تاج محمد کورنۍ بیا د روژه ماتې لپاره تابیا نیوله. د ماښام له اذان سره د دوی کور ته له یادو پوستو د هوان مرمۍ راغله چې پکې د تاج محمد ورور حاجي شیر آغا او زامن یې 4 کلن الهام او 1 کلن لقمان پکې په شهادت ورسېدل. د دغه کورنۍ نننۍ روژه ماتۍ له وینو سره مل او د اختر د مبارکۍ ځای د شهیدانو فاتحې خپل کړ. یو ګل د شهادت په خوب وي د خاورو ته سپارو. یو ګل د شهادت په خوب وي د خاورو ته سپارو. په چا چې د دې چم ښکلا مینه وه بې حده، په چا چې د دې چم ښکلا مینه وه بې حده، په
په وینو باندې رنگ دینن هغه خورو تسپارو په وینو باندې رنگ دینن هغه خورو تسپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خورو